سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه په ټیکنیکل انالیسیس باندې موږ او تاسې ویډیوګانې شروع کړي وي. په هغې کې 9 درسونه موږ او تاسې ریکارډ کړي وو. نننی موږ سره 10م درس دی. په SMC باندې او ورسره په پرسکشن باندې موږ او تاسې خبرې کړې وي او په 9م درس کې موږ او تاسې په لیکویډیټي باندې سیل سایډ لیکویډیټي او په بای سایډ لیکویډیټي باندې خبرې کړې وي. نن به موږ تاسې په ایکوال های لیکویډیټي په ایکوال لو لیکویډیټي باندې به انشاءالله موږ تاسې خبرې وکړو. ورسره په رینج لیکویډیټي او همدارنګه په ټرن لاین لیکویډیټي باندې به موږ تاسې خبرې وکړو. نو هغه ملګري چې تیر درسونه یې نه دي تعقیب کړي کوشش وکړئ تیر درسونه تعقیب کړئ، په مارکیټ کې ټیسټ کړئ او ورسره د فورکس مارکیټ دپاره یو ډیمو اکاونټ خلاص کړئ تر څو تاسې کوم درسونه دلته ویلي کوم شیان مو زده کړي دي هغه تاسې په فورکس مارکیټ کې ټیسټ کړئ، په هغې باندې خپل تحلیل وکړئ، خپل چارټونه، تر څو ستاسې پوهه او ستاسې تجربه په هغې سره زیاته شي. نو راځو په نننی ویډیو یا په ننني درس کې به موږ او تاسې په د مارکیټ په ایکوال لو او ایکوال های لیکویډیټي باندې خبرې کوم او ورسره به په ټرن لاین لیکویډیټي او همدارنګه په رینج لیکویډیټي باندې به موږ او تاسې خبرې کوو. بعد له دې به بیا موږ او تاسې په انډیوسمنټ باندې او همدارنګه ځینې انډیکیټورونه به ستاسو ته ښیم او په فیورټسمنټ باندې به انشاءالله موږ او تاسې بیا په راتلونکو ویډیوګانو کې کار کړو. خو اوس به موږ او تاسې راشو، زه به راشم خپله ټریډینګ ویو به راخلاصه کړم. خو د دې نه مخکې که چېرته تاسې زما په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. زما دوهم یوټیوب چینل میراج خان سکلز هم سبسکرایب کړئ. بله مهمه ضروري یادونه دا ده چې ټیلیګرام چینل ته لازمي راشئ، ځکه په ټیلیګرام چینل کې زه هر وخت اپډیټ معلومات چې دي هغه له تاسو سره شیر کوم. خو اوس به راشو موږ تاسې به پیل واخلو چې ایکوال لو لیکویډیټي او ایکوال های لیکویډیټي موږ سره څنګه کار کوي. نو په تېره ویډیو کې ما تاسو ته ښودلي چې لیکویډیټي موږ تاسو سره څه ډول کار کوي. صحیح ده، یعنې لیکویډیټي موږ سره دی څه شی، په هغې ټولو موضوعاتو باندې موږ تاسې خبره کړې وه، په دې هیله چې هغه موضوعات ستاسې خوښ شوي وي او څه مو ترې زده کړي وي. خو اوس به راشو، زه به د ګولډ چارټ راخلاص کړم تاسې ته. خو اوس به موږ تاسې راشو دا موږ سره د ګولډ فور هاور چارټ دی، خو صرف به زه تاسې ته لومړی د لیکویډیټي قسمونه یا ډولونه دروښیم چې موږ سره ایکوال لو لیکویډیټي په کوم شکل جوړیږي او ایکوال های لیکویډیټي موږ تاسې سره په کوم شکل جوړیږي. ګورئ موږ سره څنګه چل کېږي، موږ سره یو ټرین څه کېږي، یو ټرین شروع کېږي، یا اپ ټرین یا ډاون ټرین. مارکیټ له دې ځای نه چې شي، مارکیټ له دې ځای نه پورته روان شي، په دغه شکل باندې مارکیټ څه وکړي، مارکیټ حرکتونه ترسره کړي. او دلته موږ دپاره مارکیټ څه وکړه، مارکیټ دلته موږ تاسې لپاره یو بریک اف سټرکچر وکړه. صحیح شو چې هر کله موږ دپاره مارکیټ یو بریک اف سټرکچر وکړه، موږ تاسې په دې پوهېږو چې په مارکیټ کې څه چل دی. په مارکیټ کې موږ سره دا یو ټرین شروع شي، یعنې مارکیټ راشي، په دې ځای کې موږ سره دغه لو موږ سره څه شي، دا های موږ سره واخیستل شي، دې ته موږ تاسې وایو بریک اف سټرکچر. اوس مارکیټ څه چل کا چې کله موږ سره بریک اف سټرکچر ترسره شي، مارکیټ راځي په دې شکل موږ سره یو ایکوال لو لیکویډیټي جوړي. هغه به ستاسو ته وښیم. ګورئ مارکیټ راشي په دې نقطه باندې څه وکړه، په دې نقطه باندې داسې راشي، لږ پورته لاړ شي په دې مسیر باندې او په دې ځای کې څه چل وکړه، په دې ځای کې یو ډبل بټم چې کړي، یو ډبل بټم جوړ کړي. یعنې د پرسکشن د نګاه نه دې ته موږ تاسې څه وایو، دې ته موږ تاسې ډبل بټن وایو. خو اوس دا پرسکشن موضوع پرېږدئ. اوس به موږ تاسې راشو، دلته موږ سره څه وشو، ټرین موږ سره اپ ټرین دی، موږ سره بریک اف سټرکچر وشو، مارکیټ راغی په دغه شکل یې حرکت وکړه، دې ځای ته راغی، بیرته پورته لاړ او په دې ځای کې موږ سره دغسې یو شان لو یې څه کړلې، جوړې کړې، چې د دغې دوه شان لو ته موږ تاسې څه وایو، دې ته موږ تاسې وایو ایکوال لو لیکویډیټي. په مارکیټ کې دا موږ سره څه دی، په مارکیټ کې دا موږ سره ایکوال لو لیکویډیټي ده. صحیح ده، دې ته بیا د پرسکشن والا څه وایي، ایکوال لو. دې ته به زه ولیکم ایکوال لو. دې ته د پرسکشن والا وایي چې دلته موږ سره ډبل بټم جوړ شوی دی، پرسکشن والا راځي او په همدې ځای پوزیشن چې کړي، په همدې ځای دوی پوزیشن نیسي چې مارکیټ دې ځای ته راځي او د دې ځای نه به مارکیټ خپل مسیر ته چې کړي، خپل مسیر ته به ادامه ورکوي. صحیح شو، دې ځای کې پرسکشن والا څه کړي، انټري نیسي، دغه ځای چې موږ سره ایکوال لو لیکویډیټي دی. خو هغه مارکیټ څه چل وکړه، هغه مارکیټ راشي دلته موږ تاسې سره څه چل وکړه، مارکیټ راشي او په دغه ځای باندې یا ډیمانډ زون یا EQH یا آرډر بلاک ته مارکیټ راشي او د دې برخې لیکویډیټي څه کا، د دې برخې لیکویډیټي واخلي. ټیک شو، اوس ګورئ موږ سره دغه اپ ټرین شروع شو، اپ ټرین دی موږ سره مارکیټ کې شروع شو، مارکیټ ښکته راځي، لږ مارکیټ په دې ځای کې پورته ځي، بیرته راځي، د دې لو سره یو شان لو جوړي. مارکیټ په دې ځای کې څه کوي، مارکیټ یو شان لو جوړي، یعنې دوه یو شان لو جوړي. چې کله دوه یو شان لو جوړې شوې، دې ته موږ تاسې وایو ایکوال لو لیکویډیټي په مارکیټ کې موږ سره جوړه شوه. بیا دې ته پرسکشن والا یي چې دغه ځای چې دی دا یو قوي ریزسټنس دی، دوی وایي چې موږ سره ډبل باټم
چارت پیټرن چې شو جوړ شو خو هغه مارکیټ راشي پورته طرف ته حرکت وکړي دوی راځي په دې ځای باندې دوی پوزیشن نیسي خو هغه مارکیټ راشي لاندې طرف ته لاندې په دې ځای کې یا اف جی ورته پروت یا ارډر بلاک مارکیټ راشي دغه ارډر بلاک اف جی ته چې کله مارکیټ دغه ارډر بلاک اف جی ته راشي نور مارکیټ راشي خپل مسیر ته ادامه وکړي په دې ځای کې د پرایس سیکشن والا یا د کوچني یا د ریټیل ټریډرانو لیکویډیټي څوکه لیکویډیټي واخلي نو دغه زموږ اساسي شی شو دا زموږ اساسي ایکوال لو لیکویډیټي شو په مارکیټ کې په دغه شکل موږ سره لیکویډیټي اخیستل کیږي ټیک شو دا د ایکوال لو لیکویډیټي مثال شو اوس مارکیټ د بره خوا نښکته طرف ته را روان دی ټیک شو مارکیټ بره طرف نښکته طرف ته را روان دی په دغه شکل باندې موږ سره مارکیټ څه کوي په دغه شکل مارکیټ موږ سره حرکت ترسره کوي چې دې ته موږ تاسې چې کله موږ سره ډاون ټرین جوړ شي دا زموږ ستاسې لپاره چې راځي موږ ستاسې لپاره یو بریک اف سټرکچر راځي د مارکیټ ټیک شو یو بریک اف سټرکچر راځي د مارکیټ دې ته به زه ولیکم بریک اف سټرکچر ټیک شو چې هر کله موږ سره بریک اف سټرکچر جوړ شي مارکیټ له دې وروسته په دغه شکل حرکت ترسره کړه په دغه شکل باندې حرکت ترسره کړه بیرته لاندې هم راشي خو په دې ځای کې څه وکړه په دې ځای کې مارکیټ راشي په دغه نقطه کې یو بل څه وکړه یو بل یو شان های جوړ شي چې کله یو شان های جوړ شي ډیری ټریډران په دې ځای کې په دې ځای کې بیا دوی څه کوي دوی په دې ځای کې پوزیشن نیسي صحیح شو دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې وایو ایکوال های لیکویډیټي دا موږ سره چې راځي دا ایکوال های لیکویډیټي موږ سره راځي ټیک شو دا ایکوال های لیکویډیټي شو په مارکیټ کې ما سره زه به دې ته ایکوال های لیکویډیټي ټیک شو په مارکیټ کې دا موږ سره ایکوال های لیکویډیټي شو دا به زه یو څه لرې کړم تر څو په ښه شکل تاسې ته معلوم شي ټیک شو په مارکیټ کې دا موږ سره چې شو دا موږ تاسې لپاره ایکوال های لیکویډیټي شو ټیک شو مارکیټ دغه ایکوال های لیکویډیټي موږ تاسې لپاره څه کړه مارکیټ دغسې ایکوال های لیکویډیټي کله ته موږ سره بریک اف سټرکچر وشي مارکیټ راشي دوه یو شان های موږ دپاره جوړ کړه چې هر کله مارکیټ دغسې دوه شان یو شان های جوړ کړي مارکیټ راځي څه چل کړه مارکیټ په دې ځای کې راځي او همدلته موږ تاسې څه لرو دلته موږ تاسې یو ارډر بلاک هم لرو یا اف ای جي لرو موږ تاسې دلته چې لرو فیر ویلیو ګیپ یا ارډر بلاک لرو دې ته به زه ولیکم اف ای جي مارکیټ څه چل کا مارکیټ په دې ځای کې راشي ډیری یا ډیر زیات ټریډران یعنی د اکثره ټریډران څه چل کا اکثره ټریډران په دې ځای باندې پوزیشن نیسي یا دوی وایي چې دغه ځای چې دی موږ سره یو سټرانګ یا یو قوي ریزسټنس دی خو هغه مارکیټ راشي په دغه مسیر کې مارکیټ دې ځای ته راشي دوی په دې ځای باندې ټریډ نیسي دوی په دې ځای باندې ټریډ نیسي او داسې د یو حرکت تمه دوی لري ټیک شو یا دوی ته دغه ځای ته دغه حرکت چې کله دوی سره جوړیږي چې دا لو او دا لو یو شان شي او دې ته دوی وایي ډبل بټم موږ سره څه شي جوړ شو دوی په دې ځای کې څه کوي په دې ځای کې دوی سیل پوزیشن نیسي خو هغه مارکیټ راشي دغه ایکوال های لیکویډیټي واخلي او بره څه چل کوم ځای ته لاړ شي بره اف ای جي ته لاړ شي مارکیټ له دې ځای نه بیرته چې وکړه مارکیټ له دې ځای نه بیرته ښکته طرف ته حرکت وکړه نو موږ تاسو سره چې کله یو ټرین جوړ شو موږ سره دا یو اپ ټرین دی موږ سره دا ټرین جوړ شو په دې ځای کې مارکیټ راځي لو جوړي مارکیټ لږ پورته ځي بیرته د دې لو سره یو شان لو جوړي چې هر کله یو شان لو جوړ کړه مارکیټ دلته موږ دې ته څه وایو دې ته موږ تاسو وایو ایکوال لو لیکویډیټي یعنی مارکیټ موږ سره ایکوال لو لیکویډیټي چې کړه ایکوال لو لیکویډیټي جوړ کړه هغه مارکیټ پورته لاړ شي چې هر کله مارکیټ پورته لاړ شي دوی دا ځای چې فرض کړه دوی دا ځای یا چینج فرض کړه یا دوی چې مارکیټ نور څه چلو که مارکیټ پورته لاړ په دوی په دې ځای باندې دوی پوزیشن نیسي نو چې هر کله مارکیټ راشي دغه لیکویډیټي دې ځای کې واخلي لیکویډیټي ګریپ کا او راشي لاندې ارډر بلاک یو اف ای جي ته د دې ځای کې ارډر بلاک یو اف ای جي موږ تاسې لرو چې کله مارکیټ دې ته راشي نور مارکیټ څه وکړه نور مارکیټ پورته لاړ شي او خپل مسیر ته ادامه ورکړه نو په دغه شکل موږ سره څه جوړیږي په دغه شکل باندې موږ تاسې سره ایکوال لو او ایکوال های لیکویډیټي جوړیږي بل مثالونه هم تاسو ته درکوم ترڅو تاسو په ښه شکل باندې پوه شئ ټیک شو مارکیټ څه چل کا مارکیټ په دغه شکل باندې موږ سره حرکت تر سره کوي ټیک شو مارکیټ بریک اف سټرکچر بریک اف سټرکچر بریک اف سټرکچر بریک اف سټرکچر او په دې ځای کې مارکیټ څه چل کا په دې ځای کې مارکیټ په دغه شکل باندې حرکت تر سره کوي ټیک شو په دې ځای کې مارکیټ په دغه شکل باندې حرکت تر سره کوي چې دې ته موږ تاسو څه وایو دا موږ تاسو یو بریک اف سټرکچر فرض کوو ټیک شو دا زموږ تاسو بریک اف سټرکچر شو لدی وروسته موږ سره بل بریک اف سټرکچر جوړیږي یعنی دا موږ تاسو سره چې دا موږ تاسو لپاره اپ ټرند دی مارکیټ راځي په دې ځای کې څه چل کا په دې ځای کې موږ تاسو دې ته وایو دا بریک اف سټرکچر فرض کړئ ټیک شو دا بریک اف سټرکچر شو او دغه دوه یو شان لو چې کله موږ سره په مارکیټ کې جوړ شي دې ته موږ تاسو څه وایو دې ته موږ تاسو وایو ایکوال لو لیکویډیټي ټیک شو دې ته موږ تاسو څه وایو ایکوال لو لیکویډیټي په مارکیټ کې دا موږ سره چې دی په مارکیټ کې دا موږ سره ایکوال لو لیکویډیټي دی هغه مارکیټ راشي په دې مسیر باندې پورته حرکت وکړي ډیر کسان وایي چې مارکیټ څه شو مارکیټ پورته لاړ
یعنی مارکیټ پورته حرکت تر سره خو هغه مارکیټ چې کله بریک اف سکچر کا اکثره ټریډران راځي په دې ځای پوزیشن نیسي کنه په دې ځای دوی پوزیشن نیسي ځکه دلته مارکیټ بریک اف سکچر کړی دی خو دغه دوه یو شان لو چې کله جوړ شي دغه ځای زموږ سره سپاره چې راځي دا زموږ سره ایکوال لو لیکویډیټي ده اوس موږ سره چې کله دلته دا یو بل های بریک شو نو دا موږ سره چې راځي بریک اف سکچر راځي نو بیا خو په کار دا ده چې په دې ځای باندې چې کوم ارډر بلاک ایف ایچ پرته دي په دې ځای باندې موږ تاسو څه وکړو پوزیشن د بای دپاره ونیسو خو هغه مارکیټ څه چالو کا مارکیټ کې دلته ایکوال لو لیکویډیټي جوړه شوي مارکیټ راشي دلته مارکیټ د څه وکړه ډیر کسان یا اکثره کسان په دې ځای کې دوی ایف ای جي ارډر بلاک وایي چې دلته راغی مارکیټ ځای کې نور مارکیټ په له دې ځای نه پورته ځي خو هغه مارکیټ څه چالو کا مارکیټ دلته ایکوال لو لیکویډیټي جوړه کړي مارکیټ دغه ایف ای جي ارډر بلاک ته ارزښت ورنه کړ ځکه مارکیټ په لاندې په دغه برخه کې ځای کې لیکویډیټي لري او په دې ځای کې ارډر بلاک یا ایف ای جي ته مارکیټ څه کا مارکیټ راځي نو په دې مسیر کې دغه ایکوال لو لیکویډیټي جوړ شي مارکیټ راشي او دغه ایکوال لو لیکویډیټي څه کا دغه ایکوال لو لیکویډیټي واخلي او نور مارکیټ څه وکړه نور مارکیټ پورته خپل مسیر ته ادامه ورکړه ټیک شو نو دغه ایکوال لو لیکویډیټي په مارکیټ کې موږ تاسو سره په دغه شکل باندې جوړیږي دا ایکوال لو لیکویډیټي مثال شو نور مثالونه در کوم ترڅو تاسو په ښه شکل باندې پوه شئ ټیک شو ویډیو کې اوږدیږي پروا نه لري خو چې تاسو پوه شئ اوس مارکیټ له بره طرف نه را روان دی ټیک شو مارکیټ موږ سره په دغه شکل باندې بریک اف سکچر جوړي بیا بریک اف سکچر مارکیټ راغی دلته څه وکړل بل بریک اف سکچر یې جوړ کړ خو مارکیټ راشي د دې سره یو شان لو جوړه کړي ټیک شو یو شان لو دې سره څه کوي جوړه کړي بیا دلته موږ سره بریک اف سکچر تر سره شي اکثره کسان وایي چې مارکیټ کې بریک اف سکچر تر سره شو نور په دې ځای باندې دوی باید خپل څه وکړه دې ځای باندې دوی خپل ایف ای جي او ارډر بلاک پرېږدي خو دلته موږ سره دوه یو شان های جوړ شوي چې دې ته موږ تاسې وایو ایکوال های لیکویډیټي په مارکیټ کې څه چل شوی دی په مارکیټ کې موږ سره ایکوال های لیکویډیټي جوړ شوی هغه مارکیټ راشي دې ته به زه ولیکم EQH ایکوال های لیکویډیټي هغه مارکیټ دلته څه چالو که هغه مارکیټ راشي اکثره خلک په دې ځای باندې د سیل دپاره پوزیشن نیسي خو هغه مارکیټ راشي د دې ځای څه وکړه د دې ځای لیکویډیټي واخلي او نور خپل مسیر ته څه وکړه نور خپل مسیر ته ادامه ورکړه هغه مارکیټ دغه ایف ای جي ته ارزښت ورنه کړه صحیح شو دلته چې کوم دغه ایف ای جي موږ سره جوړ شوی دی ایف ای جي ته ارزښت ورنه کړه مارکیټ ځکه دلته بره دې ته ایکوال های لیکویډیټي پرته ده هغه مارکیټ راشي بره دغه ارډر بلاک ته چې کله دغه ارډر بلاک ته راشي مارکیټ خپله دغه ارډر بلاک نه کته خپل مسیر ته ادامه ورکړه تر ټولو ښه مثالونه یې دا دي صحیح شو موږ سره دلته بریک اف سکچر شو اپ ټرند د مارکیټ راځي دلته یو دغه شان لو جوړي چې کله دغه شان لو جوړه شو نو مارکیټ راځي دا لو اخلي ایکوال لو لیکویډیټي اخلي دلته ارډر بلاک ایف ای جي ته مارکیټ راځي او نور مارکیټ څه کا نور مارکیټ خپل مسیر ته ادامه ورکړي او بلې دا مثال شو موږ سره مارکیټ په دې شکل باندې هم حرکت تر سره کوي ښه را به شي یو بل مثال به هم تاسو ته درکم ګورئ اوس مارکیټ کې موږ سره دا فرض کړئ چې موږ سره یو ریزسټنس نقطه شو یا موږ سره سپلای زون شو او دا فرض کړئ چې موږ سره څه شو موږ سره یو ډیماند زون شو د دې به رنګ زه سره ته واړم تر څو تاسو ښه په دې باندې پوه شئ ټیک شو تر څو تاسو په دې باندې ښه پوه شئ یعنی په دغه شکل باندې هم موږ سره لیکویډیټي چې کېدای شي لیکویډیټي موږ سره جوړېدای شي هغه یو څو ډولونه هغه او دغه ډولونه مثالونه هم در کوم تر څو تاسو پرې پوه شئ یعنی په داسې حالاتو کې هم لیکویډیټي موږ سره جوړېدای شي ښه مارکیټ له دې ځای نه حرکت وکړه پورته طرف ته ټیک شو چې کله پورته طرف ته حرکت وکړه مارکیټ په دې ځای کې څه وکړه مارکیټ په دې ځای کې موږ سره یو ایکوال های لیکویډیټي جوړ کړه ټیک شو مارکیټ راشي دغه برخې ته یعنی ډېر خلک وایي چې مارکیټ څه وکړل مارکیټ کې دغه موږ سره یو قوي ریزسټنس دی یا قوي سپلای زون دی ځکه مارکیټ راغی ریجکشن یې وکړه بیرته مارکیټ څه چل وکړه بیرته مارکیټ موږ سره دلته چینج وکړه نو هغه دوی په دې ځای باندې پوزیشن نیسي خو هغه مارکیټ راشي له دوی سره داسې چل وکړه چې د دې ځای هم د بای سایډ لیکویډیټي واخلي او هم دا ایکوال های لیکویډیټي واخلي مارکیټ په ځای کې لیکویډیټي واخلي او بیرته خپل مسیر ته څه وکړه بیرته خپل مسیر ته په دغه شکل باندې ادامه ورکړه په دې ځای کې هم موږ سره څه واخلي دا ایکوال های لیکویډیټي واخلي او هم مارکیټ دلته د کوم سپلای یا هم ریزسټنس های چې دی هغه موږ سره بریک دا لیکویډیټي نه واخلي مارکیټ نو راشي خپل مسیر ته ادامه ورکړي خو دې کمزوري مثال دی دا ډېر وخت نه جوړیږي په مارکیټ کې ښه دا صرف اوس مارکیټ دلته اپ ټرند دی یعنی مارکیټ له بره خوا نه ښکته طرف ته دی دا به زه لرې کړم او بیا به تاسو ته رسم کړم اوس مارکیټ له بره طرف نه ښکته طرف ته را روان دی ټیک شو او په دې ځای کې مارکیټ څه وکړه مارکیټ دوه دغه یو شان څه وکړه یو شان موږ سره لو جوړې کړه نو دې ته بیا موږ تاسو څه وایو دې ته موږ تاسو دلته مارکیټ چینج وکړه ټیک شو دې ته موږ تاسو ایکوال لو لیکویډیټي وایو دې ته های لیکویډیټي وایو او دې ته ایکوال لو لیکویډیټي خو دا په مارکیټ کې اوس وخت ډېر نه جوړېږي صحیح ده په دې باندې به تاسو ډېر چې کوئ فوکس به په دې باندې ډېر زیات نه کوئ ټیک شو دا موږ سره ایکوال های شو او دا لو موږ سره راځي ښه مارکیټ دلته څه چل وکړه
مارکیټ په دې ځای کې دا ایکوال لو لیکویډیټي شو، دې ته به زه ولیکم ایکوال لو EQL. ټیک شو، دا ایکوال لو لیکویډیټي ده. اکثره کسان په دې ځای باندې پوزیشن نیسي، وایي دلته ډیمانډ زون هم دی او دلته مارکیټ له دې ځای نه پورته حرکت کړی دی. هغه راشي مارکیټ په دې ځای کې د ایکوال لو لیکویډیټي هم واخلي، ډیمانډ زون هم مات کړي او بیرته لاړ شي مارکیټ خپل مسیر ته ادامه ورکړي. په دغه شکلونو هم موږ سره ایکوال لو او ایکوال های لیکویډیټي جوړیږي. خو تر ټولو ښه مثالونه یې دا دي، یعنی په دې شکل موږ سره جوړیږي چې کله په یو ټرینډ کې موږ سره ایکوال لو لیکویډیټي جوړه شي، مارکیټ راځي دغه ایکوال لو لیکویډیټي اخلي، خپل مسیر ته ادامه ورکړي. دا په ډاون ټرینډ کې چې کله موږ سره جوړه شي، مارکیټ کې دغه ایکوال های لیکویډیټي جوړه شي، نو مارکیټ راځي دې برخې لیکویډیټي های واخلي، بره یا سپلای یا ډیمانډ ته ورسیږي او مارکیټ راشي نو خپل مسیر ته ادامه ورکړه. تر څو ښه مثالونه یې دا دي. اوس مارکیټ په دې ځای کې موږ سره په دغه شکل حرکت کړی دی، موږ سره اپ ټرینډ دی، مارکیټ راغی په دې ځای کې موږ سره دغسې یو لیکویډیټي جوړه کړه، دې ته موږ تاسې وایو ایکوال لو لیکویډیټي. مارکیټ راځي دې ته پرسکشن والی چې موږ سره ډبل باټم جوړ شو، خو نه هغه مارکیټ راشي دلته ایف ای جي یا ارډر بلاک ته ارزښت ورکړه، مارکیټ راشي د دې ځای د دوی لیکویډیټي واخلي او نور مارکیټ خپل مسیر ته څه وکړه، خپل مسیر ته ادامه ورکړه. نو دغه موږ سره چې راځي دا موږ سره ایکوال لو لیکویډیټي او ایکوال های لیکویډیټي راځي. بیا په همدې شکل باندې په مارکیټ کې موږ سره بل څه چل کېږي. ګوره اوس مارکیټ پورته خپل مسیر ته چې کې ادامه ورکړي، بریک اف سکچر بریک اف سکچر بریک اف سکچر بریک اف سکچر، چې هر کله مارکیټ په دغه شکل موږ سره حرکت تر سره کا، نو دې ته موږ تاسې څه وایي، دې ته موږ تاسې اکثره وختونه دا وایي چې مارکیټ څه چل کړ، مارکیټ په ټرن لاین سره حرکت تر سره کړی، یعنی مارکیټ په څه چل حرکت تر سره کړی، ټرن لاین. نو دې ته بیا موږ تاسې څه وایو، دې ته موږ تاسې وایو ټرن لاین لیکویډیټي، د اپ ټرینډ لیکویډیټي. دا چې موږ تاسې نښاني کوو درې ځلې د ډالر ساين ورکوو، نو دې ته موږ تاسې وایو ټرن لاین لیکویډیټي، یعنی مارکیټ په ټرن لاین لیکویډیټي باندې څه کړي دي، په ټرن لاین لیکویډیټي باندې موږ سره خبرې هغه مخ ته تللی دی، په ټرن لاین باندې مخ ته تللی دی. چې کله په ټرن لاین باندې مارکیټ پورته لاړ شي، دې ته موږ تاسې وایو دا موږ سره ټرن لاین لیکویډیټي ده. ټیک شو، دا موږ سره ټرن لاین لیکویډیټي ده. بیا مارکیټ همداسې د بره خوا نه ښکته طرف ته را رواني. ټیک شو، مارکیټ په دغه شکل باندې موږ سره حرکت تر سره کوي په دغه شکل. نو دې ته بیا موږ تاسې وڅوي مارکیټ په ډاون ټرینډ کې په ټرن لاین په شکل حرکتونه تر سره کړي، نو دې ته بیا موږ تاسې د ډاون ټرینډ ټرن لاین لیکویډیټي څه وایو، د ډاون ټرینډ ټرن لاین لیکویډیټي وایو، چې دا موږ تاسې څه سره رسمو، دا زموږ ستاسې دپاره موږ تاسې ډالر 3 ساين ورکوو. ټیک شو، دا زموږ ستاسې لپاره چې شو ټرن لاین لیکویډیټي شوه. نو دا موږ ټرن لاین لیکویډیټي موږ سره په دغه شکل جوړیږي. بیا مارکیټ څه چل کا، مارکیټ په دغه شکل پورته خواته رواني، پورته خواته په همدې شکل رواني، خو مارکیټ راځي په دې مسیر کې په دغه شکل حرکتونه تر سره کوي په دغه شکل باندې. ټیک شو، مکمل مارکیټ څه شي، مارکیټ رینج شي، چې دې ته بیا موږ تاسې څه وایو، دې ته بیا موږ تاسې وایو رینج لیکویډیټي. مارکیټ کې څه چل شوی دی، په مارکیټ رینج شوی دی او مارکیټ کې موږ سره رینج لیکویډیټي جوړه شوې ده. هغه مارکیټ راشي دغه رینج لیکویډیټي څه کې رینج لیکویډیټي واخلي، دلته یا ایف ای جي ارډر بلاک ته مارکیټ ښکته حرکت تر سره کا. ګورئ په دې ځای کې مارکیټ ایف ای جي ارډر بلاک ته حرکت تر سره کا په دغه شکل باندې. مارکیټ راشي دلته ایف ای جي ارډر بلاک ته راشي، بیرته نور مارکیټ څه وکړه، خپل مسیر ته چې وکړه، خپل مسیر ته ادامه ورکړي. یا اکثره وختونه داسې مارکیټ حرکت تر سره کا، یا دلته دا حرکت تر سره شو، اکثره وخت مارکیټ داسې راشي دې ځای کې دا پورته لیکویډیټي، دا لیکویډیټي مو واخلي، دا لیکویډیټي واخلي او مارکیټ بیرته څه وکړه، مارکیټ بیرته خپل مسیر ته ښکته طرف ته ادامه ورکړي. یعنی دا موږ سره رینج لیکویډیټي ده. دا د رینج لیکویډیټي، ټرن لاین لیکویډیټي او د ایکوال لو او ایکوال های لیکویډیټي چې شو مثالونه شو. یعنی په دغه شکلونو موږ سره ایکوال های او ایکوال لو لیکویډیټي چې کېږي جوړیږي. خو اوس به موږ تاسې راشو بي ټي سي ته، په بي ټي سي کې به دا وګورو چې موږ سره دغه لیکویډیټیانې په کوم اساس په کومو شکلونو چې شوي دي جوړې شوي دي. او بله مهمه خبره ده چې کله تاسې یو ټرین ته داخلیږئ، راځو هغه ټرین ته داخلېدو چل به هم تاسې ته در وښیم، تر څو تاسې په دې باندې ښه شکل پوه شئ. بیا به موږ تاسې دا کلیر کړو دا ډیټا ټوله. ټیک شو، اوس ګورئ په مارکیټ کې موږ سره څه چل کېږي. مارکیټ کې موږ سره یو اپ ټرین شروع شو. ټیک شو، اپ ټرین دی، موږ سره اپ ټرین شروع شو. نو دغه اپ ټرین ته چې موږ داخلېږو، موږ سره بریک اف سکچر وشي، نو په دې ځای کې موږ تاسې مارکیټ ته چې داخلېږو، موږ تاسې به په دغه ارډر بلاک یا ایف ای جي باندې مارکیټ ته داخلېږو. په دې ځای کې بیا موږ تاسې څه نظر کې نه نیسو، د سیل سایډ لیکویډیټي په نظر کې نه نیسو چې راشي د سیل سایډ لیکویډیټي واخیستل شي او بیا مارکیټ څه چل وکړه، بیا مارکیټ ته موږ داخل شو. نه، مارکیټ همداسې پورته روان اوسي، یعنی مارکیټ په دې ځای کې همداسې پورته روان اوسي. ټیک شو، پورته روان اوسي مارکیټ، چې هر کله مارکیټ دغه ځای کې چینج وکړه، نو چینج وروسته بیا موږ تاسې
دغه سیل سایډ لیکویډیټي څه کولی شو ټارګیټ کولی شو. له دې وروسته چې کله دا سیل سایډ لیکویډیټي واخیستل دلته په کوچني ټایم فریم کې بیرته موږ تاسې چینج پسې ګرځو او موږ تاسې د بای سایډ لیکویډیټي څه کولی شو د بای سایډ لیکویډیټي بیرته ټارګیټ کولی شو په دغه شکل باندې. ټیک شو. اوس به راشو د ایکوال های او ایکوال لو لیکویډیټي کې به یو بل مثال تاسې ته درکړم. ګورئ اوس موږ سره په غټ ټایم فریم کې اپ ټرینډ شروع شو. ټیک شو. دا موږ سره یو بریک اف سټرکچر شو. مارکیټ راشي په دې ځای کې موږ سره په دغه شکل باندې څه وکړه په دغه شکل باندې مارکیټ موږ سره حرکتونه چې کا ترسره کړه په دغه شکل باندې مارکیټ څه چالو کړه په دغه شکل باندې مارکیټ حرکتونه ترسره کړه. دا زه تاسو ته وښیم. په دغه شکل مارکیټ موږ سره حرکتونه ترسره کړه چې دې ته موږ تاسو څه وایو دې ته موږ تاسو بریک اف سټرکچر وایو. صحیح شو. مارکیټ کې بریک اف سټرکچر موږ تاسو لپاره جوړ شي BOS. دا زموږ تاسو بریک اف سټرکچر شو او دلته موږ سره چې راشي دلته موږ تاسو لپاره آرډر بلاک او اند سب EQH راشي. ټیک شو. دې ته به زه ولیکم آرډر بلاک. ټیک شو. دا موږ تاسو لپاره یو آرډر بلاک شو او دلته به زه ولیکم پلس OB. دا زموږ تاسو چې شو دا زموږ تاسو یو آرډر بلاک شو. ټیک شو. او دلته موږ تاسو لپاره یو EQH هم جوړ شوی. ټیک شو. دا موږ تاسو لپاره چې شو دا ته به زه ولیکم EQH. مارکیټ دلته څه چالو کا مارکیټ په دغه مسیر کې موږ سره چې کړي ایکوال لو لیکویډیټي مارکیټ جوړه کړي. ټیک شو. مارکیټ ایکوال لو لیکویډیټي موږ سره څه کړي ایکوال لو لیکویډیټي مارکیټ موږ سره جوړ کړي. دې ته به ولیکم EQL. مارکیټ کې دا څه شو ایکوال لو لیکویډیټي شو. مارکیټ په دې ځای کې موږ سره اکثره خلک وایي چې دلته مارکیټ موږ سره بریک اف سټرکچر وکړو نو دغه لو کې باید زه څه چالو کړم په دغه لو کې باید زه دلته آرډر بلاک EQH پیدا کړم او زه راشم دغه ټرین ته داخل شم. نه مارکیټ څه چالو کړه مارکیټ راشي په دغه مسیر کې او دلته دغه ایکوال لو لیکویډیټي واخلي دلته سپلایر بلاک هر څه مات کا راشي لاندې EQH ته چې کله EQH ته راورسېږي په دغه EQH باندې موږ تاسو د دې سره داخليږو چې کله داخل شو نو دلته په دې باندې موږ تاسو څه کولای شو ټریډ کولای شو. یعنی چې کله ایکوال لو لیکویډیټي تاسو جوړیده په دې ځای تاسو ټریډ نشئ نیولای که تاسو سره بریک اف سټرکچر هم شوی وي تاسو به انتظار کیږي چې د دې ایکوال لو لیکویډیټي واخیستل شي یا ایکوال های لیکویډیټي واخیستل شي مارکیټ یا EQH ته لاړ شي یا آرډر بلاک ته لاړ شي بیا تاسو مارکیټ ته څه کولای شئ بیا تاسو مارکیټ ته داخلي شئ. خو اوس پر راشو دا ټوله ډیټا به کلیر کو او په دې باندې په چارت کې یو څه خبرې موږ تاسو وکړو. ښه اوس په موږ تاسو راځو د BTC چارت را خلاص کوم. خدا دې ما په چارت کې تیار یو څو ډول لیکویډیټیانې تاسو د لپاره رسم کړي ترڅو تاسو په هغې باندې پوه شئ په ښه شکل سره. ګورئ د لیکویډیټیانو ډېر قسمونه ما تاسو ته وښودل یعنې په ډېرو ډولونو سره موږ تاسو ایکوال های او ایکوال لو لیکویډیټي پیدا کولی شو. ښه اوس په مارکیټ کې دلته موږ سره چینج وشو دغه چینج وروسته مارکیټ موږ سره دلته ایکوال های لیکویډیټي جوړ کړی دی چې ما تاسو ته ویلي چې په دغه شکل هم موږ سره جوړیږي. بیرته مارکیټ یو بل چینج وکړه چې دغه موږ سره چې راځي دغه موږ سره د سیل سایډ لیکویډیټي راځي. ټیک شو. د مارکیټ سیل سایډ لیکویډیټي راځي. مارکیټ په امدی مسیر کې ادامه ورکړه په دې ځای کې دا موږ سره ټرند لاین لیکویډیټي راځي او دا موږ سره چې راځي دا موږ سره رینج لیکویډیټي راځي. د دې بعد مارکیټ بیرته یو دلته چینج کړي مارکیټ بیرته خپل پورته خپل مسیر ته چې کړي ادامه ورکړي. موږ د BTC ټارګټ په دا وی چې د بای سایډ لیکویډیټي او ایکوال های لیکویډیټي چې ایکوال های لیکویډیټي مارکیټ واخلي. ډیر وختونه داسې هم کیږي چې مارکیټ چې کله ایکوال های او ایکوال لو لیکویډیټي جوړه نه کی نو هغه مارکیټ ډیر وروسته بیا دغه لیکویډیټي ته راشي یعنی شاید ټرینډ چینج چې له ټرینډ وروسته مارکیټ ته چې شي مارکیټ ته بیا دغه لیکویډیټي ته مارکیټ راشي. لکه اوس په زه تاسو ته بل مثال درکړم. ښه زه به دا لرې کړم ترڅو تاسو پرې پوه شئ. اوس ګوره مارکیټ کې موږ سره چې کیږي مارکیټ کې موږ سره یو ټرینډ شروع شو. ټیک شو. اپ ټرینډ دی. مارکیټ کې موږ سره چې شو ټرینډ شروع شو. په دې ځای کې مارکیټ څه چل کپ مارکیټ په دې ځای کې موږ سره او یو ایکوال لو لیکویډیټي جوړي خو مارکیټ بیرته ځي خپل مسیر ته ادامه ورکوي. ټیک شو. دلته موږ سره څه کیږي دلته موږ سره ایکوال لو لیکویډیټي جوړي. دغه به زه فرض کوم چې دا موږ لپاره چې شو دا ایکوال لو لیکویډیټي شو. مارکیټ څه چل کړه دا ما سره EQL دا ما سره چې شو ایکوال لو لیکویډیټي شو. مارکیټ د دې نه پورته لاړ شي خو مارکیټ بیا ډیر وختونه داسې چالو کړه چې دلته خپل ټرینډ چینج کړه چې کله خپل ټرینډ چینج کړه دلته ما په دغه شکل حرکت وکړه په دې ځای کې بیا چې وکړه په دې ځای کې مارکیټ هم ایکوال لو لیکویډیټي ټارګټ کړه او هم د سیل سایډ لیکویډیټي مارکیټ څخه د سیل سایډ لیکویډیټي ټارګټ کا. ټیک شو. په دغه شکل باندې هم موږ سره لیکویډیټي چې کېدای شي د ایکوال لو لیکویډیټي موږ سره ټارګټ کېدای شي چې مارکیټ اوس یو ټرینډ موږ سره شروع شو او دلته لیکویډیټي جوړه شو خو دغه ټرینډ دغه لیکویډیټي بیرته وانخیسته. هر کله چې مارکیټ ډاون شو یا چینج وشو
نو دغه ډاون ټرند راځي دا لیکویډیټي هم اخلي او ورسره د سیل سایډ لیکویډیټي هم اخلي په همدې شکل په اپ ټرند کې هم موږ سره جوړیږي لکه اوس مثال به تاسو ته بل درکم اوس مارکیټ موږ سره څه دی مارکیټ موږ سره ډاون ټرند روان دی کنه موږ سره اپ ټرند روان دی البته اپ ټرند روان دی او مارکیټ په دې ځای کې موږ سره څه چالو کا دغسې او ایکوال های لیکویډیټي جوړه کا او بیرته مارکیټ راشي خپل مسیر ته ادامه ورکا او لاندې ټول لیکویډیټیانې څه کا لاندې ټول لیکویډیټیانې راټولې کا په دې ځای کې بریک اف سټرکچر او په دې ځای کې موږ سره څه وکا په دې ځای کې موږ سره ایکوال های لیکویډیټي مارکیټ څه کا ایکوال های لیکویډیټي جوړه کا EQH دا موږ سره ایکوال های لیکویډیټي مارکیټ جوړه کا بعد له دې نه مارکیټ شاید راشي په دې ځای کې دغسې په دغه شکل باندې حرکتونه وکړه او بیا څه وکړه بیا دغه لیکویډیټي چیک کړه بیا دغه لیکویډیټي ټارګیټ کړه چې هم دلته ایکوال های لیکویډیټي شوه هم د بای سایډ لیکویډیټي شو یعنې مارکیټ په دغه شکلونو سره هم موږ سره څه کولی شي لیکویډیټي ټارګیټ کولی شي نو په دې هیله چې په دې باندې پوه شوي اوس په بیا چارټ ته لاړ شو په چارټ کې به په دې باندې لږ یو نورې خبرې هم وکړو خو اوس دلته تاسې ګورئ ښه زه به دا واچ لیست لرې کړم ګورئ په دې ځای کې ګورئ موږ سره مارکیټ کې دا ایکوال های لیکویډیټي دا مارکیټ جوړه کړې ټیک شو دلته موږ سره دا د ټرن لاین لیکویډیټي دا د بای سایډ لیکویډیټي دا د سیل سایډ لیکویډیټي دا مارکیټ په همدې شکل باندې موږ سره چې کړی دی حرکت کړی اوس په دې ځای کې ګورئ دا موږ سره ټرن لاین لیکویډیټي دی نه په مارکیټ کې دی لومړی ټچ دی دویم ټچ په دریم ټچ سره مارکیټ پورته تللی دی خو مارکیټ څه چلو که مارکیټ بیرته راغی همدغه لیکویډیټي پسې ټرن لاین لیکویډیټي په دې ځای کې واخیسته او دلته مارکیټ EQH ته راغی صحیح شو دغه EQH ته مارکیټ راغی او بیرته مارکیټ څه وکړه خپل مسیر ته ادامه ورکړه ګوره دا به ټول تاسې رسم کړئ دغه موږ سره رینج لیکویډیټي د مارکیټ رینج جوړ کړه پورته طرف ته هم رینج لیکویډیټي واخیستل شو ښکته طرف ته هم رینج لیکویډیټي واخیستل شو صحیح شو دا هم موږ سره رینج لیکویډیټي د پورته طرف ته هم رینج لیکویډیټي واخیستل شو ښکته طرف ته هم د رینج لیکویډیټي څه شو رینج لیکویډیټي واخیستل شو په همدې ترتیب سره مارکیټ کار دا دی چې یوه لیکویډیټي واخلي بله لیکویډیټي چیک کړه بله لیکویډیټي ټارګیټ کړه او همغه لیکویډیټي پسې به مارکیټ ځان رسوي مطلب د مارکیټ کار دا دی لیکویډیټي ټو ټیک لیکویډیټي ټو ټارګیټ لیکویډیټي واخله لیکویډیټي ټارګیټ کړه یوه لیکویډیټي واخله بله پسې لاړ شه مارکیټ کار همدا دی چې یوه لیکویډیټي اخلي بله پسې ځان رسوي نو دا په دغه شکل باندې موږ سره لیکویډیټي کار کوي اوس دا موږ سره د سیل سایډ لیکویډیټي ټرن لاین لیکویډیټي ایکوال های لیکویډیټي بای سایډ لیکویډیټي شو موږ سره دا ټوله کلیر شوې ده دا ټرن لاین لیکویډیټي د ټیک شو دا موږ سره ټرن لاین لیکویډیټي مارکیټ راغی ټرن لاین لیکویډیټي واخیستله اوس ګورئ په دې ځای کې ما دا تیار رسم کړي ستاسې د زده کړې خاطره ښه تر څو تاسې پوه شئ دا موږ سره رینج لیکویډیټي ده دا موږ سره اوس ګورئ ایکوال لو لیکویډیټي ده ګورئ ایکوال لو دوه یو شان لو موږ سره جوړ شي دا په مارکیټ کې موږ سره ایکوال لو لیکویډیټي ده ګورئ ډېر مثالونه یې تاسې څه کولی شئ ډېر مثالونه یې تاسې د دې پیدا کولی شئ ټیک شو دا موږ سره په دغه شکل دا لیکویډیټي کار کا دا هم موږ سره ایکوال های لیکویډیټي راځي په مارکیټ کې دا ګورئ ایکوال های لیکویډیټي راځي هغه دلته دې ځای دا لیکویډیټي واخیستل شو ټیک شو دا موږ سره ټول د لیکویډیټي چې راځي د لیکویډیټي ډولونه راځي په دغه شکل باندې لیکویډیټي موږ سره موږ تاسو لپاره څه کار کا ګوره ډېر ډولونه تاسې د لیکویډیټي پیدا کولی شئ ښه په چارټونو کې تاسې ګورئ تر څو تاسې خبرې پوه شئ دا د لیکویډیټي ټول د لیکویډیټي ډولونه دي موږ سره ټیک شو لیکویډیټي تاسې په دغه شکل په دې کې پیدا کولی شئ زه به راشم او لیکویډیټي مثالونه به تاسو ته په ګولډ کې هم وښیم تر څو په ګولډ کې هم لیکویډیټي مثالونه موږ تاسې وګورو او تر څو په دې باندې پوه شو زه به راشم 15 منټ ته به د دې چارټ واړم چې کله مې 15 دا به ریسټ کړم تر څو ښه تاسو ته ښکاره شي ښه په دې کې به موږ تاسې په لیکویډیټي باندې څه وکړو لیکویډیټي باندې به موږ تاسې خبرې وکړو اوس دغه کومه لیکویډیټي چې ده په مارکیټ کې دا وینئ دا موږ سره د بای سایډ لیکویډیټي دا هغه مارکیټ راغی دا لیکویډیټي چیک کړه دا لیکویډیټي کلیر کړه دا موږ سره څه شو بي سیل شو بای سایډ لیکویډیټي شو په مارکیټ کې موږ سره ټیک شو دا د بای سایډ لیکویډیټي شو او په دا اوس موږ سره څه دی دا موږ سره د سیل سایډ لیکویډیټي ده اوس په مارکیټ کې ټیک شو مارکیټ دلته څه چالو کړه ګولډ دلته د بای سایډ لیکویډیټي مارکیټ کلیر کړه ګولډ واخیستله او دا موږ سره د ګولډ سیل سایډ لیکویډیټي ده دا به زه تاسو ته وښیم ما انټرنیټ فکر کوم یو څه سلو شو خو په هر حال دا به ما سره سیل سایډ لیکویډیټي راشي ټیک شو دا د سیل سایډ لیکویډیټي شوه په دې کې راشئ نور لیکویډیټي ډولونه هم په داخل کې پیدا کولی شئ په دې کې نور لیکویډیټي ډولونه اوس لپاره نشته دی تاسې راشئ په دې مسیر کې نور وګورئ موږ تاسې لیکویډیټي اوس دا ګورئ موږ سره دا رینج حالت دی صحیح شو دا رینج لیکویډیټي ده یعنې دې ته موږ تاسې رینج ویلی شو سپایک چینل رینج موږ تاسې ویلی ټیک شو دا موږ سره رینج دی دا موږ سره د رینج لیکویډیټي یو مثال دی راځئ نور ډولونه هم تاسو ته ښیم تر څو تاسې په هغې باندې په دقیق شکل باندې څه شی پوه شئ ټیک شو په مارکیټ کې دا ټول لیکویډیټي ډولونه زه تاسو ته ښیم ښه
په عموما په ګولډ کې د سیل سایډ لیکویډیټي او د بای سایډ لیکویډیټي اکثر وختونه جوړیږي او رینج لیکویډیټي ډیر وختونه جوړیږي موږ سره اوس دا چې دا موږ سره رینج لیکویډیټي ده رینج لیکویډیټي پر سیکشن کې موږ تاسو ویلو سپایک چینل سپایک دا اوس موږ سره رینج ده اوس هم موږ تاسو ویلو سپایک نه دی البته دا رینج ده صحیح شو مارکیټ سپایک تر سره که دا رینج ده یعنی مارکیټ دلته موو وکړه یو حرکت تر سره که دا موږ سره څه شو دا موږ تاسو یو رینج شو مارکیټ راغی پورته طرف ته لیکویډیټي واخیسته ښکته طرف ته مارکیټ لیکویډیټي واخیسته نو دا مارکیټ کې موږ سره رینج لیکویډیټي موږ تاسو دا څه کولی شو فرضولی شو مارکیټ کې موږ سره چې کله رینج جوړېږي نو دواړه طرفه لیکویډیټي اخیستلی شو موږ ټیک شو دا موږ سره رینج لیکویډیټي شو په مارکیټ کې د دې ډیر ډولونه او مثالونه تاسو څه کولی شئ نور هم پیدا کولی شئ ټیک شو تاسو په دې کې داسې لاړ شئ او ډیر ډولونه او مثالونه تاسو د لیکویډیټي پیدا کولی شئ ټیک شو اوس دغه موږ سره لیکویډیټي راځي ټیک شو دا هم موږ سره یو لیکویډیټي ده چې موږ تاسو فرضولی شو چې کومه لیکویډیټي ایکوال های لیکویډیټي یعنی مارکیټ به دا لیکویډیټي اخلي ټیک شو دې ته موږ تاسو ویلی شو ایکوال های لیکویډیټي دا په مارکیټ کې موږ سره څه ده ایکوال های لیکویډیټي ده یعنی مارکیټ شاید ډیر وروسته راشي او دا لیکویډیټي چې کا دا لیکویډیټي واخلي هغه مارکیټ په دې ځای کې دغه لیکویډیټي چې کړي کلیر کړي شاید وروسته کلیر کړي صحیح ده دا موږ سره ایکوال های لیکویډیټي راځي ګوره په دې ځای کې بیخي زیات مثالونه دي لیکویډیټي ګوره دا ټوله لیکویډیټي ده دا موږ تاسو به وروسته نور مثالونه هم د لیکویډیټي وایو نو دا صرف یو څو مثالونه چې تاسو ته مې درو ښودل ښه تاسو چې څومره چارټ کې زه د دې ډیر مثالونه تاسو څه کولی شئ پیدا کولی شئ نو دا موږ سره د ټول د لیکویډیټي چې د لیکویډیټي مثالونه دي په دغه شکل باندې تاسو په دې کې پیدا کولی شئ اوس ګوره دا هم موږ سره رینج لیکویډیټي دی او هم موږ سره چې دی هم موږ سره ایکوال لو لیکویډیټي ده په دې ځای کې ګوره دا به زه په دې ځای کې هغه کوم تر څو لږ بره راشي ګورئ په دې ځای کې موږ سره دا ایکوال لو لیکویډیټي راځي موږ تاسو د دې کینډلو په واسطه چې کولی شو رسمولی شو دا موږ سره ایکوال لو لیکویډیټي راځي ټیک شو او هم دلته رینج خو دا ایکوال لو لیکویډیټي تاسو فرض کړئ چې دا موږ سره ایکوال لو لیکویډیټي ده نو په دې هیله چې د لیکویډیټي په درس باندې به پوه شوي یاستئ یو څه مو په ذهن کې نښتې وي که بیا هم کوم ملګري سره پوښتنې د لیکویډیټي اړوند کمنټ وکړئ انشاءالله موږ تاسو به په لیکویډیټي باندې بیا هم خبرې وکړو خو په لیکویډیټي کې تر ټولو مهم درس چې دی موږ سره د سیل سایډ او د بای سایډ لیکویډیټي ده تاسو هماغه دوه ډولونه زده کړئ نو انشاءالله ډیر موضوعات به ستاسو څه شي ډیر موضوعات به ستاسو حل شي نو د لیکویډیټي د ایکوال های او ایکوال لو لیکویډیټي شپږو مثالونه ما تاسو ته درکړل یعنی شاید یو ټرند کې جوړه شي خو وروسته ډاون ټرند راشي هغه لیکویډیټي واخلي شاید په هماغه وخت کې چې کله په بریک اف سکچر منځ کې جوړ شي شاید هماغه ټرین هغه لیکویډیټي واخلي نو په ډیرو ډولونو په ډیرو قسمونو سره موږ سره شي کېږي لیکویډیټي جوړېدای شي نو په دې هیله چې ویډیو مو راسره خوښه شوي که بیا هم کوم ملګري سره پوښتنې کولی شئ همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ که نیاستئ پوه شوي راته ووایئ انشاءالله بار بار به بیا په دې باندې موږ تاسې تشریح